دا د غزني د زاړه ښار په یوه څنډه کې د مرغانو کوڅه ده، هغه چې لسیزې وړاندې د مرغیو په شور او د مرغیو د شوقیانو په حضور سره خورا ګرمه وه. 40 کلن عبدالوهاب په دغه کوڅه کې له تیرو 3 لسیزو راهیسې مرغۍ پلوري. د هغه دغه کوچنی هټۍ به هره ورځ د مرغیو د لسګونه شوقیانو د راټولېدنې ځای و، خو اوس یې بازار سوړ او کاروبار یې له ځوړ سره مخ شوی. سالهای پیش دیگه انشالله که اقتصاد ما بخیر خوب بود، روز و روزگار میچلید، ولی هم کرایه دکانم کلی عالم باقی است، نیست کار نیست. اما کرایه دکان خود پره نمیتون، هر نفر کالی پرسان کنی 4 ماه 5 ماه کرایه دکان باقی است. مالک دکان ما مگه کرا بدی و مگه باش که ما پیدا کنم. این اقتصاد مردم، این کاروبار مردم. کلونه وړاندې به په دغې کوڅه کې د هېواد د بېلابېلو سیمو او ګاونډیو هېوادونو واردېدونکي ګران بیه او کمیابه مرغان پلورل کېدل، خو کاروباریان یې وایي چې په هېواد کې د نایابه مرغانو پر ښکار کولو له بندیز وروسته د مرغانو پلورونکي او د مرغانو د شوقیانو ترمنځ د دغه شوق لیوالتیا هم کمه شوې ده. 2 سال پیش خوب بود، هر پرنده بود، هر قسم پرنده بود، ولی فعلا کم است. خودم امروز آمدیم به خاطر کاو خریدن. نسبتا خیلی قیمتشون بالاست، خب کم است، نیست. ما وقت توتی از پاکستان توتی لاوری مگه وقت میامد در 15000 25000 تا 30000 هم داشتیم، ولی ساری از تاجیکستان میامد، ساری سفید، ولی حاضر نمیه، بند است. چون امی مرزا بند است، نمیله که مرغیش تیر کنه و بیاره. او دومی دیگه شکارم بند است، کمک ذره وضعیت خراب است. ورته مهال د غزني د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین وایي د ایکولوژیکي انډول، نایابه مرغانو او د طبیعت غذایي زنځیر ساتنې په موخه د دغه ولایت په ټولو سیمو کې پر هر ډول ښکار بندیز لګول شوی. تر دې وړاندې په پروان، کندهار، بامیان او ځینو نورو ولایتونو کې ښکار شوي الوتونکي او وحشي ژوي د اسلامي امارت مسؤلینو له لوري تر نیول کېدو وروسته د طبیعت غېږ ته خوشي شوي وو.